بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ پروګرام د افغانستان د ملي کرکټ ټیم لوبډلې پیژندنې لپاره دی. هیله مند یم چې ستاسې تنده ورباندې خړوبه شي. د افغانستان کرکټ د هیواد د سپورت په ډګر کې یو له مهمو او ویاړلو برخو څخه دی. د کرکټ لومړنی لوبغاړی په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې په وروستیو کې جوړ شوی دی او د دې لوبې اهمیت په تیرو څو کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. کرکټ نه یوازې د افغانانو لپاره د تفریح یوه وسیله ده، بلکې د ملي یووالي او نړیوالې پیژندنې لپاره هم یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د افغانستان ملي کرکټ لوبډله چې د نړۍ په کچه د ځوانانو او تکړه لوبغاړو په لرلو سره مشهوره ده، په نړیوالو سیالیو کې د پام وړ بریاوو ترلاسه کړې ده. د کرکټ اهمیت په دې کې دی چې دا لوبه د ځوانانو لپاره د مینې انرژي د کارولو یوه غوره لاره ده او همدارنګه د هیواد د اقتصاد او نړیوالې پیژندنې لپاره هم ګټوره ده. د کرکټ پرمختګ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ هڅې کوي چې د لوبغاړو لپاره غوره امکانات برابر کړي او د دې لوبې د ودې لپاره نورې هڅې وکړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو له غوره او ملي لوبغاړو څخه دی. هغه په 1998 کال د ستمبر په 20 د ننګرهار په ولایت په جلال آباد ښار کې زیږېدلی دی. راشد خان په 2015 کال کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو او له هغه وخته راهیسې د هیواد لپاره په نړیوال سیالیو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي دي. هغه په خپلو خبرو کې تل ویلي دي چې هره لاسته راوړنې د افغانستان لپاره ده او د خپل هیواد لپاره د ویاړونو راوړل هغه لپاره تر ټولو مهم دی. راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د خپلو ځانګړو سیالیو له امله شهرت لري. هغه په ځانګړې توګه د لاندې سیالیو له امله مشهور دی. په 2018 کال د کرکټ نړیوال جام کوالیفایر په دې سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره د پام وړ رول ولوباوه او د ویسټ انډیز په وړاندې په پایلو کې 100 ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړ. د هند غوره لیگ APL راشد خان APL په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې لوبه کړې او د خپلو غوره توپ اچونې له امله د کرکټ مینوالو پام ځانته اړولی دی. د آسیا جام په 2018 کال په دې سیالیو کې راشد خان د غوره توپ اچونې له امله د نړیوال رسنیو
او کرکټ مینوالو ستاینه ترلاسه کړه. د افغانستان لومړنی ټیسټ میچ راشد خان د افغانستان لومړنی ټیسټ میچ برخه ده چې د هند پر وړاندې ترسره شو. که څه هم د هغه توپ اچونه په دې سیالیو کې ډیره ګټوره نه وه، خو د افغانستان لپاره تاریخي شیبې برخه وه. د بیگ باش بیگ بی بی ال راشد خان د استرالیا بیگ باش لیگ کې د ایډیډ سترایکروز لوبډلې لپاره لوبه کړې او د خپلې چټکۍ توپ اچونې له امله شهرت ترلاسه کړی. د دې ترڅنګ راشد خان د توپ وهنې په برخه کې وړتیا لري او مهم منډې جوړوي. همدارنګه راشد خان د افریقای جنوبي د شل آویز لیگ د آی کپتان و. د دې لوبډلې کپتان و چې د دې لیگ اتلولۍ ترلاسه کړه. د دې لیگ په پایلو کې د راشد خان لوبډلې د سنرایزر ایسټرن کیپ لوبډلې ته په 85 منډو ماته ورکړه. راشد خان د کرکټ په ټوله نړۍ کې یو ستر لوبغاړی په توګه پیژندل کیږي او د کرکټ نړیواله شورا هغه د شل آویز لوبو د غوره توپ اچوونکو په ډله کې هم شامل کړی دی. افغانستان ټولو خلکو ته مبارک وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ډیرو با استعداده لوبغاړو نمونه دي. محمد نبی یو تجربه لرونکی د افغانستان کرکټ ډیر خدمات کړي دي. اصغر افغان پخوانی کپتان او د ټیم یو مهم لوبغاړی. مجیب الرحمن د نړیوال شهرت لرونکی لیگ سپنسر. حضرت الله زازی د ګړندیو او طوفاني انګیزو لوبغاړی. نجیب الله زدران یو با تجربه منځنۍ کرښې بټمن. راشد خان او د هغه لوبډله د افغانستان د کرکټ په نړۍ کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي دي. لاندې هیوادونو پر وړاندې لوبې کړي او بریاوې خپلې کړي دي. راشد خان د پاکستان پر وړاندې په لومړي ځل په 2018 کال کې د شل آویزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې لوبه وکړه. هغه په دې سیالیو کې د پام وړ توپ اچونه وکړه. افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه. د هند د شل آویزو لوبو کې د غوره توپ اچونې له امله بریاوې. ویسټ انډیز د شل آویزو لوبو کې د غوره توپ اچولې له امله بریاوې. سریلانکا د ټیسټ او شل آویزو لوبو کې د غوره توپ اچونې له امله بریاوې. بنګلادیش د شل آویزو او یو ورځنیو لوبو کې د غوره توپ اچونې له امله بریاوې. زیمبابوې د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پام وړ بریاوې. ایرلاین د شل آویزو او یو ورځنیو لوبو کې د غوره توپ اچونې له امله بریاوې. سویلي افریقا د شل آویزو لوبو کې د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ دی. د کرکټ په تاریخ کې د پام وړ ځای لري. کرکټ په افغانستان کې د خلکو لپاره د ویاړ او یووالي یوه لویه سرچینه ده. د افغان لوبغاړو بریاوې نه یوازې د هغوی د وړتیاوې ښکارندوی دی، بلکې د خلکو لپاره د الهام سرچینه هم ګرځي. که هم ځینې خلک ممکن د دوی په وړاندې په سپکه سترګه وګوري، خو د کرکټ لوبډلې لاسته راوړنې د دې وړتیا لري چې د خلکو ذهنیت بدل کړي او د ملي ویاړ احساس زیات کړي. د راشد خان او د هغه کرکټ لوبډلې افغانستان لپاره نه یوازې د ویاړ یو ستر سمبول دی، بلکې
د یووالي او خوښۍ یو الهام هم دی. د دې بریاوې نړیوال ډګر افغانستان نوم روښانه کړی دی او نړۍ ته یې وښودله چې د دې هیواد خلک د ټولو خنډونو سره د وړتیا او کلک هوډ لرونکي دي. د پروګرام آخره برخه کې تاسو نه مننه کوم چې لا تروسه مونږ سره وئ. زمونږ پروګرام لایک کړئ، کومنټونه ورکړئ، زنګوله ووهئ چې وروسته تاسو ته زمونږ نوې ویډیوګانې راشي. مننه، بریالي اوسئ.